السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره ورځ د افغانستان په کرکټ بورډ کې ځانګړې ناسته ترسره شوه. دا چې د دې ناستې موخه څه وه، راتلونکي پلانونه یې څه دي، د دې په اړه پوره معلومات درکوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ ځانګړې ناسته ترسره شوه. افغانستان کرکټ بورډ کې تېره ورځ د بورډ غړو ترمنځ ځانګړې مشورتي ناسته ترسره شوه چې د ادارې د وروستیو فعالیتونو پلانونه او دغه راز د اسټرالیا سره د درې نړیوالو ورځنیو لوبو د ځنډېدو په تړاو پکې خبرې اترې وشوې. په دغه ناسته کې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر ښاغلی میرویس اشرف چې د یادې ناستې مشري په غاړه درلوده وویل چې اداره په هېواد کې د کرکټ د غوړېدا او پرمختیا لپاره ډېر غوره فعالیتونه او پلانونه لري چې ورسره به په روان کال کې افغان کرکټ لا غښتلی سي. ښاغلی اشرف دغه راز د اسټرالیا له لوري د لوبې د ځنډېدو په تړاو هم وویل اسټرالیا د کرکټ په نړۍ کې یو پیاوړی هېواد دی چې په بېلابېلو ډګرونو کې د افغان کرکټ بورډ ملاتړ کړی دی. دا چې دوی له افغان لوبډلې سره په دې وروستیو کې یو ورځنۍ لوبې لغوه کړې دي، په دې تړاو یې د یاد کرکټ بورډ سره هم خبرې کړې دي. دغه راز ښاغلی میرویس اشرف وویل افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا د غړو هېوادونو سره همیشه د پراخ او دوستانه اړیکو غوښتونکی دی. همدارنګه له ټولو هېوادونو هم مننه کوي چې د افغانستان سره یې تل په اړوند ډګرونو کې همکاري کړې ده. سربیره پر دې د بورډ نورو غړو هم په همدې تړاو خپل نظرونه وړاندې کړل او په وینا افغانستان کې کرکټ هغه یوازینۍ لوبه ده چې د ټولو هېوادوالو هیلې او خوښۍ ورپورې تړلې دي. او له یادې لوبې سره سپین ږیري، میرمنې او ماشومان او ځوانانو په ګډون بېلابېل قشرونه ځانګړې مینه لري. د دوی په وینا افغانان له کرکټ سره دومره مینه لري چې پر مهال یې د افغان لوبغاړو د بریاو لپاره روژې نیولې دي او دعاوې کړې دي. دوی همیشه د بریا او خوښۍ لمانځلې دي. او له یاد قشر سره به دا هم ستره جفا وي چې د دوی دغې خوښۍ ته زیان واړوي. د بورډ غړو زیاته کړه د افغانستان اسلامي امارت د ځینو چارواکو او کابینې غړو په وینا په رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې خپل نظرونه شریک کړي او ویلي دي چې د دوی مشرتابه به د ښځو د حقونو په ګډون ټولو برخو ته د خپلو کړنلارو او پالیسیو له جوړولو وروسته په هر ډګر کې خپل مشخص تحریف ولري. د بورډ غړو دغه راز ویل د حکومتونو په پالیسیو کې اختلافونه او رقابتونه باید کرکټ او سپورټ ته زیان وانه اړوي، ځکه د دې کار له امله ملت او خلکو ته زیان اوړي. دوی زیاته کړه داسې یو هیواد چې په ډیره کمه موده کې د کرکټ په ډګر کې ستر پرمختګ کړی او ټول ولس یې د کرکټ سره ځانګړې مینه لري، نو په ورته وخت کې به بیا له ولس او خلکو د خوښۍ او ولولو اخیستل یو ډول بشر ضد عمل دی. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ ټولو غړو یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ باید د کرکټ نړیوالې شورا له ټولو غړو هېوادونو سره نږدې اړیکې ولري او له نورو هېوادونو هم هیله لري چې د تل په څیر له افغان لوبډلې سره همکاره پاتې سي او کرکټ له سیاسته لرې وساتي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست په یوټیوب کې پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.